د شمال د پانتون د شمال دروازې خواته هلته له 15 نه تر 10 محصلین د برید کوونکو لخوا نه ویشتل شوي وو او د دوی په وینا چې هلته هغه کسان چې هلته امنیتي ساتونکي دي هغو سره غږېدلي وو چې دوی د خپلو تلفاتو په اړه ورته ویلي وو چې شاوخوا 10 کسان تر اوسه پورې ټپیان او په دې برید کې وژل شوي دي. اوس هم وضعیت په پوره معنا کنټرول نه ده. شیبه وړاندې بهرني ځواکونه هم د دې پیښې د مهار لپاره دلته سیمې ته راورسېدل. یو شمېر محصلین اوس هم په پانتون کې بند پاتې دي. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په ترڅو دوی ته ضرر ونه رسیږي دوی له دغه ځای نه راوباسي، خو اوس هم وضعیت نرمال حالات که نه ده. معلومات دارین و یا هم نیروی امنیتی اونجا با شما مصاحبه داشته باشند، آیا گفتند که این مهاجمان چطور توانستند که داخل پانتون بروند در حال که چندین دروازه پانتون کابل از سوی نیروی امنیتی محافظت میشه و این مهاجمان چگونه توانسته که وارد پانتون شوند؟ و همچنان گفته‌ای وجود داره که مهاجمان با لباس نظامی داخل پانتون شدند. مونږ سره تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو څوک خبرې نه دي کړي او نه دې ته حاضر شوي دي چې خبرې وکړي، جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. خو عیني شاهدانو سره چې مونږ خبرې وکړلې هغوی ویل لومړی چاودنه وشوله، وروسته له هغه نه د دوی په وینا چې 2 تنه برید کوونکي په شخصي لباسونو کې پانتون ته دننه شول. د عیني شاهدانو نیوکه دا وه چې اکثر وخت امنیتي ځواکونه دلته په پوره معنا باندې امنیت نه وي، ډاډمن نه وي. هغه ساتونکي چې دي دوی هلته یعنې نشي کولی چې په پوره توګه باندې امنیت ونیسي. دوی دا هم ویل چې دلته نن کوم نندارتون چې دلته لوړپوړي چارواکي هم راغلي وو چې وروسته د چارواکو نه مخکې د سیاریو قطعه هم دلته راغلې وه د امنیت لپاره. خو دا پوښتنه دا ده چې د دومره قطعاتو له موجودیت سره سره بیا هم برید کوونکي راځي دننه پانتون ته ننوځي او هلته محصلین یو شمېر محصلین د برید لاندې نیسي. بله دقیقا. گفته‌ای هم وجود داره که برخی از محصلین در داخل پانتون از سوی مهاجمان گروگان گرفته شده و یا گیر ماندن. معلومات از چی است؟ یعنی آیا دقیقا همین موضوع وجود داره یا خیر؟ عیني شاهدان خو وایي چې محصلین په پانځیو کې بند پاتې دي. کورنیو چارو وزارت هم دغه مسله تایید کړې، ویلي دي چې یو شمېر ډېر شمېر محصلین له پانتون څخه راغلي دي او هغه شمېر چې بند پاتې دي امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دوی ته څه ضرر ونه رسیږي، ورو ورو دغه عملیات مخکې وړي چې تر څو برید کوونکي له منځه یوسي او محصلین روغ جوړ له بند خونو نه راوباسي. بله، معلومات در مورد تلفات از چه قرار است؟ آیا این تلفات به محصلین وارد شده و یا هم نیروی امنیتی و یا هم افراد ملکی هم در میان افراد کشته شده و یا زخمی وجود دارند؟ کله چې برید چاودنه رامنځته کیږي په دغه مهال چون نوی د سیمیستر نوی خزاني سیمیستر شروع شوی، نو هغه محصلین چې نوی کامیاب شوي دي پانتون ته هغوی راغلي د ثبت نام لپاره دلته ترڅو نوملیکنه وکړي. هغه چې د پانتون ته کامیاب چې دغه محصلین په دغه وخت کې له دې دروازې نه وتل او ځینې پانتون ته رانوتل، دلته چاودنه رامنځته شوې. عیني شاهدانو په وینا چې اکثره شمیر د زخمیانو او د وژل شوو محصلینو. بله سلامزوی، گزارش‌هایی هم وجود داره که امروز در
داخل پوهنتون نمایشگاه کتاب جریان داشت و قرار بود که برخی از مقامات نیز در این نمایشگاه حضور داشته باشند. آیا گفته میشه که این نمایشگاه مورد هدف قرار گرفته و یا هم در قسمتی از دیگه از دانشگاه این حملات صورت گرفته؟ لا خو نه د معلومه چې د برید کوونکو موخه پانتون محصلین یا د نندارتونو او که هغه لوړپوړي چارواکي چې دغه نندارتون ته راتلل هغوی وو. دا به وروسته معلومه سي، خو عیني شاهدان ویل چې نن په پانتون کې د یو نندارتون چې دغه نندارتون د ایران هیواد له لوري په لاره شوی و او سپانسر هم هغوی کوه، نو د نندارتون ته د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم راته. نو مشخص معلوم نه ده چې دانش به دلته راغلی او کنه، خو عیني شاهدانو دا ویل چې دلته د لوړپوړو مقاماتو راتګ نن حتمی و او دغه نندارتون کې دوی ګډون کوه. سلامزوی، آیا تاکنون واضح شده که این انفجار نوعیتش چی بوده؟ آیا انتحاری بوده و یا هم ماین مغناطیسی؟ گفته میشه که شماری از مهاجمین انتحاری وارد پوهنتون شدن یا هم حمله مسلحانه بوده. چه معلومات هست در این مورد؟ په دې اړه خو امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې څه خاص معلومات نه دي شریک کړي، خو زموږ د سترګو لیدلی حال او عیني شاهدانو سره چې موږ خبرې وکړلې هغوی ویل چې لومړی د مغناطیسي ماین په ډول باندې داسې یو غږ وسو د چاودنې او وروسته له هغه نه برید کوونکي د دوی په وینا چې دوه برید کوونکي پوهنتون ته دننه شولو او هغه محصلین چې د دوی په مخه راتل په هغوی باندې ډزې کولې. دوی دا هم ویل چې اکثره محصلین چې دلته پوهنتون ته راغلي وو ډیری شمېر یې هم زخمیان سولو د برید کوونکو لخوا نه او یو شمېر یې هم ووژل شول. بله سلامزوی، اکنون وضعیت از چه قرار است؟ شما در نزدیکی محل رویداد قرار دارین، آیا صدای تیراندازی به گوش میرسه یا خیر و یا اینکه کسایی که به گروگاه گرفته شده بودند اونا نجات داده شدند یا نه؟ اوس مهال خو په پوهنتون کې د ډزو غږ نه اورېدل کېږي، خو داسې معلومیږي کله چې هغه برید کوونکي د امنیتي ځواکونو د هدف وګرځي بیا د امنیتي ځواکونو لخوا نه پرې برید کېږي، خو فی الحال د ډزو غږ نه اورېدل کېږي. اکثره شمېر محصلین د عیني شاهدانو په وینا چې له پوهنتون څخه راښکل شوي دي او یو شمېر په پوهنځیو کې اوس هم بند پاتې دي. جناب میرویس سلامزوی، از شما خیلی سپاس و بینندای عزیز همکار ما بودند که در محل رویداد و یعنی در نزدیکی پوهنتون کابل حضور داشتند و در مورد جزئیات بیشتر رویداد که امروز بر پوهنتون کابل صورت گرفته است ارائه کردند. بیننده های عزیز، شما در جریان هستید که امروز بر پوهنتون کابل حمله مسلحانه صورت گرفت و پس از حمله مسلحانه نیروهای قطعات خاص برای نجات محصلین و کارمندان پوهنتون کابل دست به کار شدند و تلاش میکنند تا افراد گیرمانده در پوهنتون کابل را نجات دهند. وزارت داخله نیز تایید کرده است که شماری از مهاجمان مسلح وارد پوهنتون کابل شدند و پلیس به محل رویداد رسیده و شماری از محصلین که گیر مانده بودند نجات داده شدند و برای نجات افراد دیگر تلاش جریان دارد. این در حالی است که گفته می شود امروز یک نمایشگاه کتاب در پوهنتون کابل جریان داشت و برخی از مقامات نیز در آن اشتراک کرده بودند. خبر دومتم اینمی سمیرم باز بخونم خبر دومتم.
جریان دارد. قبل از ظهر امروز مهاجمان مسلح وارد پوهنتون کابل شده و اکنون نیز میان نیروهای افغان و مهاجمان مسلح درگیری جریان دارد. شاهدان عینی میگویند نخست صدای انفجار و تیراندازی در نزدیکی مرکز ستاژ حقوقی پوهنتون کابل شنیده شد و تا اکنون میان نیروهای امنیتی و مهاجمان درگیری ادامه دارد. آنان میگویند که در این حمله مسلحانه به افراد زیاد تلفات وارد شده است. وزارت صحت عامه از زخمی شدن 4 تن در این رویداد خبر داده است. همچنان طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردند و همکار ما که در محل رویداد با شماری از شاهدان عینی مصاحبه داشتند، شاهدان عینی گفتند که در این رویداد نزدیک به 30 تن کشته و یا زخمی شدند و شماری از محصلین نیز به گروگان گرفته شدند و تا اکنون جزئیات در مورد این رویداد بیشتر وجود ندارد که آیا این محصلین نجات داده شدند یا خیر. نیروهای قطعات خاص برای نجات محصلین و کارمندان پوهنتون کابل دست به کار شدند و تلاش می‌کنند تا افراد گیرمانده در پوهنتون را نجات بدهند. وزارت داخله تایید کرده است که شماری از مهاجمان مسلح وارد پوهنتون کابل شدند. پلیس به محل رسیده و شماری از محصلینی که گیر مانده بودند نجات داده شدند. برای نجات افراد دیگر نیز تلاش جریان دارد. این در حالی است که امروز یک نمایشگاه کتاب در پوهنتون کابل جریان داشت و برخی از مقامات حکومتی نیز در آن اشتراک کرده بودند. درگیری مسلحانه قبل از ظهر امروز بر پوهنتون کابل آغاز شد و تا اکنون نیز جریان دارد و همچنان شماری از مهاجمان مسلح وارد پوهنتون کابل شدند و با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. در این درگیری به شماری از افراد تلفات وارد شده است و تا اکنون نوعیت این حملات واضح نیست و گفته می شود که صدای انفجار نیز شنیده شده، اما تا اکنون روشن نیست که صدای انفجار ناشی از چه بوده است، که آیا حمله انتحاری رخ داده و یا هم ماین مغناطیسی. و همچنان شاهدان عینی میگویند که نخست انفجار و تیراندازی در نزدیکی مرکز ستاژ حقوقی پوهنتون کابل صورت گرفته و میان نیروهای امنیتی و مهاجمان درگیری ادامه دارد. آنان میگویند که در این حمله مسلحانه به افراد زیاد تلفات وارد شده است. وزارت صحت عامه هم از زخمی شدن 4 تن در این رویداد خبر داده و در رابطه با مسئولیت این رویداد طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده است. بیننده های عزیز، شما جریان تصاویر از حمله امروزی بر پوهنتون کابل را تماشا میکنید که یکی از زخمی های این رویداد توسط نیروهای قطعات خاص به آمبولانس انتقال داده می شود و آن را به شفاخانه انتقال می دهند و اکنون هم شماری از محصلین که از چند دروازه پوهنتون کابل بیرون شدند و در حال ترک کردن ساحه هستند و همچنان شماری از محصلین گفته می شود که در داخل دانشگاه گیر ماندند و گزارش های هم وجود دارد که توسط مهاجمان به گروگان گرفته شدند، اما تا اکنون جزئیات دقیق وجود ندارد که آیا این افراد نجات داده شدند یا خیر. بیننده های عزیز، اکنون هم وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.